بنده ده بیا تاسو پوه شو دا ستاسو اوس اوس مې بنده ده. بسم الله الرحمن الرحیم. هم بانک فارمولا مثلا تاسو یو صراف یاست یا حتی یو نفر تاسو سره پیسې جمع کوي در نو باسي اوس اخر کې حساب کوو پر مثال سیریل نمبر په دې تاریخ باندې ډیټیل صحیح ده ټایپ او بل ته په دې کې مثلا کریډټ debit amount balance مثلا اول نمبر دې تاریخ باندې ټایپ پر مثال یو څو ته ولیکي لکه add to account پیسې جمع کړي په ټایپ کې دوه شیان لیکو که چېرته پیسې جمع کولې موږ به کې لیکو ډیپازیټ صحیح ده او که کله پیسې ایستلې بیا به چیک کې لیکو withdraw صحیح ده اوس اول مثلا ډیپازیټ څومره روپۍ هغه کړي مثلا 40,000 روپۍ جمع کړي په اماونټ کې فارمولا اپلای کې مساوي کریډټ ماینس څه شی ډیبټ صحیح ده انټر یې کړه وګورم دا ټول باندې اپلای کنټرول دی بلانس کې دلته ولیکه چې مساوي سم کوس لاس دا ټول خانې انتخاب کړئ بیا کوس بند کړئ انټر یې کړئ اوس ګوره 40,000 روپۍ ما سره 800 دی دویم بیا په دې تاریخ باندې راغلم مثلا انکریز یا پیسې وایستلې هلته ورته لیکو چې ویدډرا څو روپۍ وایستلې او په ډیبټ کې لیکئ 10,000 دا ولې ډایرکټ منفي څه نه شو 40,000 جمع کړي وي 10,000 ترې نه وایستلې څو روپۍ موږ سره پاتې شولې 10,000 دې که نه دی دې ته راشم دې باندې یو څو هغه اپلای کړي مثلا ټول انتخاب کې کنډیشن پرمیټ ته راسئ ځوان ګریټر دین ګریټر دین کله دا مثلا د څونه زیاته سي صفر نه کوم رنګ دی ورکوي ګرین شین رنګ او کله چې مثلا د صفر نه کم سي بیا د کوم رنګ ورکوي less than 0 کله چې صفر نه کم سي بیا د کوم رنګ ورکوي سور کې کدا وګورم دی باندې هم داسې اپلای کوي کله چې لوړ سي د څونه صفر نه کوم رنګ دی ورکوي شین رنګ کې او کله چې مثلا د صفر نه کوچنی سي بیا د کوم رنګ ورکوي less than دلته ورکوي د صفر نه مثلا 6 سي کوچنی سي کوم رنګ ورکوي ریډ کې کام بس بیا دریم دې تاریخ باندې مثلا بیا پیسې جمع کړئ موږ سره ډیپازیټ جمع کړه کریډټ کې لیکو صحیح ده مثلا 10,000 روپۍ جمع کړل دا ورته جمع راغله دلته څو روپۍ شو ما سره دا د مانه دې نه پاتې موږ سره 10,000 روپۍ جمع دي او په دې تاریخ باندې مثلا ویراس پر مثال انکریز پیسې وایستلې ویدډرا یې کړې 100 روپۍ وایستلې مثلا 15,000 روپۍ موږ نه وایستلې صحیح ده دا ورته منفي راغله اوس 100 روپۍ دې موږ څه وختلې سره ځکه 10,000 در سره پاتې وي 15,000 متر نه کړلې څو پاتې شوي در سره 40,000 یې موږ وختلې صحیح ده مشکل باندې کې بل مثلا ریټایرمنټ ده ریټایرمنټ پیژنئ تقاعد صحیح ده دلته لیکم پر مثال سیریل نمبر په دې تاریخ باندې امپلای انډرسکور نیم جاب سیلری کمیشن دومره ټوټل روپۍ کېږي څو فیصده یې هغه ته ریټایرمنټ کوو ټوټل انډرسکور یا ته لیکو چې ریټایرمنټ
ریټایرمنټ صحیح ده ټوټل انډرسکور ریټایرمنټ ټوټل موږ سره څو ریټایرمنټ دا مانث دي څو میاشتو ده مثلا نه مثلا اول نمبر په دې تاریخ باندې موږ سره یو نفر د عمر وظیفه یې څه ده ټیچر تنخواه یې دومره ده کمیشن یې دومره ده ټوټل مساوي سیلري جمع یې څه شی کمیشن صحیح شو که نه صحیح کنټرول ډي څو فیصده مثلا کمی هغه ترېنه کټ کړو 10% لیکل چې مساوي ټوټل ماینس څه شی ضرب ټوټل ضرب څه شی فیصدي تقسیم که په څو باندې په سل باندې 400 دی که نه دی خو دا خو باید د دغو ټوټل نه څنګه شي منفي شي ترې نه دلته وګوره سیلري جمع کمیشن یو منفي پسې ورکړي منفي ریټایرمنټ چې څومره پیسې وي صحیح ده انټر یې کوي په دې کې اوس تاسو ته وایي سرکولر ریفرنس جوړېږي ځکه سرکولر ریفرنس جوړېږي چې دلته ټوټل استعمال شوی ده او په دې ځای کې څه استعمال شوی ده بیا مې ټوټل استعمال کړو ځکه دې خانې بیا ټوټل استعمال کړو سرکولر ریفرنس باندې ته کله خانه په مجموعه کې خپله وینه د تاسو صفر یا غراغره مجموعه خیر دې لپاره تاسو یو کار وکړئ دلته ولیکئ چې مساوي سیلري جمع څه شی کمیشن صحیح ده که نه صحیح منفي ریټایرمنټ یا تقاعد اوس صحیح شو که نه صحیح اوس تقاعد مثلا څه ډول معلوموو مساوي تقاعد به موږ د تنخواه نه معلوم کړو د چا نه به معلوم کړو تنخواه نه یا به داسې ولیکو سیلري جمع کمیشن بیا ټوټل شو که نه شو ضرب څه شی فیصدي تقسیم په څو که په سله دا وګوره څه وایي یا داسې کوئ سیلري ضرب څه شی فیصدي تقسیم په سل انټر اکسور پوه شوې 400 د هغه نه منفي کېږي 4200 نه څو پاتې کېږي 3800 نه پاتې کېږي یعنې تقاعد یې مونږ سره دې میاشتې دومره څه ټوټل تقاعد یې معلوموو مساوي سم کوس خلاص دا ټول انتخاب کوئ بیا کوس بند کړئ انټر یې کړئ دا وګوره ټول د مونږ سره دې تقاعد څو ده 400 مثلا بیا دوم ور په دې تاریخ باندې عمر مونږ سره استاد ده مثلا هغې څومره ده تنخواه 15000 او څومره هغې د کمیشن 3000 ټولې څو روپۍ شوې 20% مثلا ریټایرمنټ کټ کړو څو هغې تقاعد 1400 مخکې و 1400 اوس څو تقاعد یې مونږ سره جمع ده 2000 د مونږ سره تقاعد شو دیارې میاشتې دلته ځان درته کوي صحیح ده دا د څو میاشتو ده دا به یې تنخواه کاونټ کوي مساوي کاونټ کوس خلاص چک کاونټ کا دا تنخواه وګوره بیا کوس باندې انټر کې دا څو میاشتو تقاعد دی د 2 میاشتو ده کومه سم بیا راسم 3 مثلا په دې تاریخ باندې عمر ټیچر مثلا څومره تنخواه ده 6000 څومره کمیشن ده 6300 بیا څو فیصده ورکوي 610 نه شوې دا وګوره ټول د ترجمه چې 2610 څو میاشتو ده 3 میاشتو دا خو دې ته ځان ځان جوړېږي پوه شوې د ورځ طریقه د شایم کاتب عمر یو نفر څخه انتخابو خپل به هغه ځای ته ځي صحیح ده مشکل خو نشته کې بل وایي مثلا ډیزل کاما بل څه دی پټرول بل سی ان جی مثلا تاسو یو پمپ کې کار کوئ سی ان جی د ګیس ته وایي کېږي صحیح ده په دې تاریخ باندې ټایپ څه شی مو خرڅ کړي دی پټرول انډرسکور پرایس د پټرولو څومره قیمت ده ډیزل انډرسکور پرایس او بل سی ان جي انډرسکور پرایس صحیح ده کوانټیټي څه ده مقدار صحیح شو نه صحیح اوس دلته لیکو ټوټل انډرسکور پټرول څومره پټرول مو خرڅ کړي دي ټوټل انډرسکور ډیزل ټوټل انډرسکور سی ان جي پټرولو کې موږ لیکو چې مساوي صحیح ده اف که چېرته قوس خلاص که چېرته مثلا تر ټایپ لاندې خانې دا مساوي شوې ډبلیکیشن د چا سره پټرول یعنې که موږ چېرته پټرول خرڅ کړو کا معنی څه دې وشي پټرول پرایس در واخله
ضرب کړي چا سره ضرب کړي کوانټیټي سره صحیح ده بیا قوس بند کړئ انټر کنټرول ډی صحیح ده بیا لیکم چې مساوي اف کچیرته قوس خلاص کتر ټایپ لاندې خانه دا مساوي شو د اکسپریشن د چا سره ډیزل صحیح ده کاما بیا د څه وشي ډیزل پرایس درواخله ضرب کړي چا سره کوانټیټي سره مساوي اف کچیرته قوس خلاص کتر ټایپ لاندې خانه مساوي شو د اکسپریشن د چا سره سنجي کاما بیا څه وشي سنجي پرایس درواخله ضرب کړي چا سره کوانټیټي سره اوس ګورئ کچېرته مثلا اول نمبر فرض کړئ په دې تاریخ باندې ټایپ څه مو خرڅ کړل پټرول مو خرڅ کړل پرایس یې څومره ده مثلا 1000 روپۍ ده صحیح ده څو دانې مو څومره مو خرڅ کړي دي شل تر ټولې څو روپۍ شوې 1400 بل مثلا په دوه تاریخ باندې په دې تاریخ باندې بیا مو څه خرڅ کړي دي مثلا ډیزل مو خرڅ کړي دي ډیزل قیمت مثلا 100 روپۍ ده 80 روپۍ 100 لیټر مو خرڅ کړي دي لاس لیټر دا ور 100 روپۍ شوې 800 همداسې پر مثال یو درېمو مازمي دې تاریخ باندې موږ څه خرڅ کړي دي سی ان جی مو خرڅ کړي سی ان جی قیمت څومره ده مثلا 50 څومره مو خرڅ کړي 1 کیلو 100 روپۍ شوې اوس موږ پاس معلومو چې ټول مثلا څومره پټرول خرڅ کړي دي څومره ډیزل مو خرڅ کړي او ټول مو څومره سودا کړي ده مثلا په دې ځای کې ځکه ټوټل انډرسکور پټرول په دې ځای کې لیکم ټوټل انډرسکور ډیزل او په دې ځای کې لیکم ټوټل انډرسکور سی ان جی صحیح ده دلته لیکم ګرین انډرسکور ټوټل دا ټول انتخابوم راځم دې ځای نه یو بارډر ورکوم پټرول دلته لیکم چې مساوي سم قوس خلاص لاندې پټرول ټول جمع کړئ ټول انتخاب کړئ بیا قوس بند کړئ انټر یې کړئ صحیح ده بیا مساوي سم قوس خلاص لاندې ډیزل ټول انتخاب کړئ بیا قوس بیرته بندوم انټر دا وګورم بیا لیکم چې مساوي سم قوس خلاص بل شی دی سی ان جي دا جمع کړه اوس هر یو به ځان درته جمع کوي که غواړئ چې ټول معلوم کړي مساوي سم قوس خلاص دغه بره خانې به ټولې جمع کړو قوس بند کړئ بیا انټر کړئ ګوره درته وایي چې ټول مو څومره پټرول خرڅ کړي دي څومره ډیزل مو خرڅ دي څومره سی ان جي او ټوټل مو څومره سودا کړې ده صحیح ده مثلا که بیا زه ولیکم چې څلورم نمبر په دې تاریخ باندې صحیح ده څه مو خرڅ کړي دي پټرول هلته معلوم دي 1400 ده مثلا دا ځلې پټرول قیمت 100 روپۍ ده 80 روپۍ ده څومره مو خرڅ کړي دي شل تر 100 روپۍ شوې 1400 10 شوې 1410 دا وګوره بره څو شوې 3000 ټوټل ګرین ټوټل 100 روپۍ شوې 9800 روپۍ شوې څه مشکل خو نشته کې ها بل مثلا تاسو یو نیټ کاپي کې کار کوئ نیټ کاپي دې ته وایي چې پر مثال تاسو دلته لیکئ سیریل نمبر دې ځای کې لیکئ پر مثال د مشتری نوم لیکئ پی سی انډرسکور نمبر څوم نمبر کمپیوټر ته دای کې نه څه صحیح ده خاطر اوس راځو سٹارټ انډرسکور ټایم کوم وخت باندې داخل شو نیټ کاپي د نیټ کاپي پیژنئ انټرنیټ کلب نه ده بیا مثلا end underscore time end time مطلب کوم وخت نه وته صحیح ده hours څو ساعته کار کړی دا او څو منټه کار کړی دا for underscore hour یو ساعت موږ سور په دې نه اخلو صحیح ده او net underscore total net underscore څه شي total ټول باید سور په دې نه واخلو مثلا تاسو یو نیټ کاپي کې کار کوئ اول نمبر کس راغی و مارک څوم نمبر پیسه ته کېناستلو دویم نمبر څو بجو کېناستلو و 15 بجې مثلا څو منټه باندې کېناستلو 15 بجې و منټه باندې راغله صحیح ده او څو بجې باندې لاړلو فرض مثال په دا لږ ورته زیات کوي مثلا په 11 بجې او څو منټه لاړلو 15 منټه باندې بهر شوله اوس څو ساعته کار به دوی کړی وي مساوي اور موږ تاسو ویلو ساعت راخلیا اور منفي مساوي اور ان ساعت راوخه د چانه راوخه ان ټایم خو زیاته که څنګه دینه منفي که څه دینه منفي که هغه سٹارټ ټایم ینه دا منفي که ساعت راوخه څو ساعته کار کړی شپږ منټ سي معلوموي ام آی ان یو ټي منټ کا اوس خلاص
دا وګوره بیا د end time نه منفي کې څه شی start time خو دغه مابین کې کوم هغه څه بیا چې راوخله منټ راوخله څو منټه کار کړی 28 دا ملاندې اپلای کی او دا ملاندې اپلای کوم کنټرول ډي اوس ګوره په یو ساعت سره باندې موږ 100 روپۍ ترې ناخلو مثلا 70 روپۍ ترې ناخلو نه ټوټل لیکو چې مساوي صحیح ده څنګه لیکو د ساعتونو شمیر ضرب څه شی د ساعت پیسې دا معلومه څه کنه څه معلومه د منټ ول به څنګه کوو ور جمع کا څه شی ور جمع کا ها بیا خاص منټونه ور جمع سول سره اوس په یو پاس نه څه یو ساعت شپېته روپۍ دی کنه دی دا شپېته د وخت تقسیم یې په شپېته باندې منټ معلومه څه کنه څه معلومه او ضرب کړي چا سره دا وګوره ضرب کړه مثلا منټ سره صحیح ده ګوره ته دې ځای پورې وګورئ ساعتونو شمیر ضرب ساعتونو پیسې خلاص وکنه خلاص صحیح ده مثلا شپږ ساعته کار کړی ساعت سره باندې شپېته روپۍ دی په ساعتونو کې ضرب وکړه څنګه ور جمع کا چې ور جمع کا هغه د ساعتونو پیسې یو ځل په شپېته تقسیم کړي منټ پیسې نه معلومه بیا ضرب کړه د منټونو په تعداد کې خو نه شو په دا وګوره څور پېښ وي 380 اوس تاسو خپل حساب ورکوئ ګوره څو ساعته کار کړی دا شپږ ساعته حساب سره باندې څور پېښ دی شپېته دلته ولیکئ چې مساوي شپېته ضرب چی ضرب شپږ 300 روپۍ 380 شپې کنه شپې اوس دلته راشي څو منټه کار کړی دا د منټ حساب باندې خو یو روپۍ راځي مساوي دا جمع څه شی 28 څور پېښ وي 380 کنه شپې یو ځل بیا ورته ګوره ګوره ومې لیکل چې مساوي د ساعتونو شمېر ضرب څه شی د ساعتونو پیسې پر اور وینئ دا خانه ور جمع کا څه شی د ساعتونو پیسې یو ځل تقسیم کا په څو باندې په شپېته باندې صحیح ده او بیا چک کا بیا ضرب کړي منټ سره انټر کړه 380 او دا لاندې اپلای کړئ کنټرول ډي راځه مثلا دویم نمبر خان دا څوم نمبر پیسې ته کېنه څلورم نمبر स्टार्ट टाइम دا मतलब 2 बजे باندې راغلو 5 बजे لاس منټه end टाइम 2 बजे باندې لاړلو پر مثال او 2 बजे او 2 منټه باندې 2 ساعت کار کړی او 2 منټه کار کړی 7 سر باندې مثلا 9 روپۍ ترې ناخلو 100 روپۍ به موږ ته راکوي یو سل یو نوي اشاریه درې کوم اشاریه له منځه وړله دلته مې درته ویلي وه راوند کاوس کلاس په اخر کې دلته ورکړئ چې کامه څو خانې اشارې دراسي مثلا 2 خانې یا یوه خانه دراسي انټر یې کړو یو نوي اشارې څه راغلل کوم بیخي له منځه وړله راوند یې کړو ورته صفر انټر یې کړي دا وګوره ته ویلي مو سر یو راوند یو راوند اپ و راوند ډاون یاد مو ده دغه دا په کنټرول سیمیکالن باندې کنټرول شیفټ سیمیکالن دا څه ودرېږي وګوره دا کنټرول او سیمیکالن چې وایي تاریخ راځي وینې که غواړې چې وخت راسي کنټرول شیفټ سیمیکالن دا به درې سره وکړئ مشکل خو نشته کې ها بس که یو پسې ووایم یو به ووایم صحیح ده ښه پترول مو وویل چې ویو دا شیان خلاص شو چای پاتې کړي راځو دریم شیټ ته یا دوم ته مثالي وتوضیح دلته لیکم رول نمبر ازیری جوړوم رول انډرسکور نمبر صحیح ده student underscore name class صحیح ده دلته ولیکئ یو کنټرول به ونیسئ دا به کش کېدای سي میاشت څو ورځې وي یو دیرس صحیح شته نه صحیح دا به ټول انتخاب کوئ ان تر دې ځای پورې وینئ دلته مې انتخاب کړی بس چېرته فارمیټ ته فارمیټ کې دلته راځم کالم ته او کالم کې ډیفالټ وایټ ورکوم دلته فرض مثال څومره ورکوم دوه ډیفالټ وایټ نه کالم وایټ دی دوه کوچنی څه کوچنی صحیح ده دلته اوس لیکم ټوټل انډرسکور پریزنټ څومره راځي د یو شاګرد ټوټل انډرسکور څه شی ابزنټ او بل شی ده
result مثلا از هغه د محروم ده یا پر مثال ناکام ده مثلا اول نمبر مثلا عمر ده کلاس څون کلاس کې ده 11 ګوره کله غیر حاضر وي هغه موږ په څه باندې شوی په x باندې څه باندې x او که چیرته حاضر وي په څه باندې خو وي صحیح ده او که چیرته مثلا پرېښی مو یعنی اجازه مو ورکړې بیا په څه باندې شوی ال باندې یعنی لایو دلته ورته وایي ټوټل انډرسکور لایو یعنی څو ورځې موږ اجازه ورکړې ده نتایجو کې ما خیر کې لیدلې ده صبح ناصب و غیر حاضر شیخ ودې سره ها نه دا په سر باندې خپل ورته لیکلی شي صحیح ده اوس ګورئ زه راځم دلته ټوټل څه شته راځم پرزنټ ها دې کې کوم چې مساوي کاونټ اف وشمیره که چیرته د دې یو درسمې خانې نیولې ان تر یو اولې خانې پورې که چیرته دا کامه د پټیشن د چا سره مساوي شي وی مطلب ازیر دا لاندې کونی سي کنټرول دی دا د کنسي مساوي کاونټ اف وشمیره که چیرته د دې خانې نه ان تر دې خانې پورې دا خانې کامه د پټیشن د چا سره مساوي شي x خلاص result لیکن چې مساوي f که چیرته که اوس خلاص که چیرته مثلا غیر حاضري زیاته شوله د څو ورځو نه 15 ورځو نه صحیح ده بیا کامه نه دلته چېرته ولیکې فعل محروم دې راته ولیکې صحیح ده او که چیرته دا نه بیا چېرته ولیکې پاس دلته لیکن چې مساوي کاونټ اف وشمیره که چیرته د دې نه تر دې خانې پورې کامه د پټیشن دا مساوي د چا سره ال یا لایو سره بس خپله وګورئ اول نمبر په دې تاریخ باندې مثلا ما سره زیر ده دا ټوله زیرومه څو ورځې زیر ده مثلا په دې ورځ کې هم غیر حاضر ده په دې ورځ کې هم غیر حاضر دی او بله ورځ څو ورځې غیر حاضر ده څو ورځې غیر حاضر 22 ورځې حاضر ده او 4 ورځې څنګه ده کېدای شي یو ورځ ما اجازه ورکړې وي ال وګوره اوس تاسو وګورئ دلته 5 ورځې څه شو 5 ورځې اجازه واخیستله او 23 ورځې حاضر دا څو شول 28 او 3 ورځې غیر حاضر دا څو شول کېدای شي میاشت 10 ورځې بس دا یوه ما اخلئ انټرنیټ دا وګوره 5 درې او بل څو شول 22 ورځې حاضر شول مشکل خو نشته کې که چېرته دا ډېر غیر حاضر شي مثلا د غیر حاضري خو 15 نه کمه ده که چېرته مثلا زیات غیر حاضر شي ډایرکټ په څنګ کې شی ولیکل فعل ځکه دلته غیر حاضري څنګه شوله زیاته شوله که چېرته مثلا حاضر شي ولیکئ بله خبر دا ده چې بعضې وخت کې داسې وي چې مثلا دې ځای باندې څوک سی ولیکي یا مثلا ډی ولیکي داسې بیا خو نه په دې کې راځي په یو کې هم نه راځي لکه غلط شی ولیکل د دې په خاطر باندې چې دې مخنیوی مو کړی وي دا به ټول انتخاب کړي تر دې ځای پورې را به شي ډیټا ته ډیټا ویلیډیشن ته په دې ځای کې چېرته انتخاب کړی ویرې وکړ بس ختم وکړه دا د ستوري د خدای له کاره لیست دلته راشه وګورئ دلته ورته ولیکئ چې ایکس ګاما بل شی ده وی اول په سر کې وی ولیکئ مثلا وی ایکس بل شی ده ال ده خلاصه بس په دا درې معنی دا ټیک مارک نه لیکئ ورته دا خو موږ شی انتخاب کړو دلته خو لیست باید انتخاب کړو خیر ده دلته به څه انتخاب کړو لیست ده دا هم لرې کړئ اوس یې وګورئ هغه لیست هم نه راځي او دلته مني هم نه ګوره دا وګوره صحیح ده که بل هر شی ولیکئ ګوره نه مني یوازې څه به مني ایکس به مني بل وی به مني چې حاضر ده صحیح ده اول به څه مني ال به مني چې لږ ده یا ډېر دی مشکل خو چاته نشته کې دا مو بله فارموله شوله څو مو وویل بله زده بله بیا کاته ده بله ده بله لکۍ کې وایي ځکه دا ډیولپر پورې تړلی ده
د خلاصېږي سبا یا بل سبا خلاصېږي نو چای غواړئ بل سبا جمعه ده. سبا ته سبا خلاصېږي ستاسو. سبا ډېر وایي سبا د استاد په څه بجې راځي؟ زه به بیا درته وښیم څو بجو